الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العلی العظیم. محترم عزتمنو، د ځوانۍ ساتنه دریمه برخه. موږ تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې دغه د ځوانۍ ساتنه چې کومې برخې دي په دې کې به موږ سپینې خبرې کوو او هر هغه عمل به ښکاره کوو چې کوم زموږ په ځوانانو کې رواج دي او دی یې کوي، دپاره د دې چې دوی د هغه تاوانونه نقصانونه په دنیا او په آخرت کې وپېژني او د خپل ځوانۍ ساتنه وکړي. نو هیله لرم چې دا تاسې په خپل هم ښه په غور سره اوري او نورو ځوانانو پرې هم ورسوي، هغه که نارینه دي او که زنانه دي. د ځوانۍ ساتنې اوله برخه پر بدنظري باندې وله چې بدنظري کم تاوانونه او نقصانونه لري، دنیاوي او اخروي. دویمه برخه پر مټ وهنه، یعنی خپل ځان په خپله انزالول فارغول، چې دا په دنیا او آخرت کې کم نقصانونه او تاوانونه لري. دریمه برخه به پر لواطت یعنی پر هلک بازی باندې وي، چې دا هم نن سبا خورا په ځوانانو کې عام دي. چې آیا تاسې راسي په خپل مقدس دین کې دا وګورئ چې دا په دنیا او په آخرت کې کم زیان، تاوان او نقصان لري. اول به موږ تاسې ته دا وښیو چې دا لواطت، دا هلک بازي د کم وخت سره شروع سوله او د دې ابتدا څنګه وسوله، او بیا د قرآن او د حدیثو په رڼا کې د دې دنیاوي او اخروي تاوانونه څه دي. د لواطت ابتدا د لوط علیه السلام د قوم څخه وسوله. لوط علیه السلام به خپل قوم ته فرمایله ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. ایا تاسې راتګ کوئ د لواطت د فاحشي و طرف ته، یو داسې عمل و طرف ته چې ستاسې د مخه په ټول عالم کې هیچ چا هم نه دی کړی. ما سبقكم بها من احد من العالمین، چې ستاسې مخکې په ټوله نړۍ کې هیچ چا هم نه دی کړی، یو داسې عمل کوي. اوس د عمل شروع څنګه سو؟ علامه مفتي رشید احمد لودیانوي رحمه الله مسلمان باغي په دې کې لیکي، وای د دغه خلکو به شنه شنه باغونه ول، ونې به ولې. نو یو ورځ شیطان دا سوچ وکړي، دا فکر یې وکړي چې څنګه دا خلک په یو داسې ناوړ عمل باندې اخته کم چې تر اوسه په نړۍ کې چا کړی نه وي. نو د داسې عمل سوچ فکر خو نه یو کافر وهلی سو، نه یو مسلمان ولی سو، نه د یو چا په زړه کې داسې عمل کولو اراده راکلی سو. نو شیطان ځان داسې جوړ کړي د یو ښایسته هلک په شان، د یو چا باغ ته به ور واوښتي، هغه باغ به سره ګډ وډ او خراب. یوه ورځ هغه سړي ونیوی، نو ده ورته ما معاف که بیا نه راځم، هغه پرېښوی. دویم وار یې بیا داسې عمل وکړي، بیا هغه پرېښوی. دریم وار هغه ښایسته هلک ورته وویله په داسې صورت کې زه ستا د باغه څخه منع کېږم چې ته زما سره لواطت یعنی بدکاري وکړې د شا دخوا. هغه سړی د خپل باغ د بچاو دپاره، د خپل باغ د ساتنې دپاره په پټو سترګو د شیطان سره دغه عمل وکړي، یعنی کولی نه سو، ځکه در اوسه د عمل چا کړی نه و، لیکن د خپل باغ د بچاو دپاره په پټو سترګو دغه عمل وکړي. اخر سوکه سوکه پکې شروع سو د عمل، ځکه چې وایي کی نو خوند یې ورکوي، بیا سوکه سوکه روانو. نو دغه شیطان د سارا او د دیهات د باغو خلک په دې عمل باندې اول اخته کړل. بیا شیطان دا کوشش وکړي چې دغه سارا والا، دغه غرو والا، دغه و د شار والا څنګه سره ګډ کم چې ټوله په دې عمل باندې اخته سي. نو دویم انتظام شیطان دا وکړي چې سروز باجې د دې پروګرامونه په خلکو کې رواج کړ. نو کله چې د شار په بازار کې به یو سروز باجا شروع سوله، د ډانس پارټیانې به شروع سوې، سروز باجې به شروع سوې، نو د غرو خلک بازار ته راشوه کېدل شروع سو. نو کله چې به داسې دغه عمل د سروزو د دې د کاوی، نو بیا په دې کې به خواهشات راپورته سوله. نو آخر دغه عمل سارا والا په بازار والا کې هم شروع کی او بازار والا هم په اخته کړه. آخر داسې په اخته سوله چې د ښځې طرف ته به کتله هم نه، د الکانو طرف ته به کتله. ځکه قرآن مجید وایي چې لوط علیه السلام به ودې ته ویل چې انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون.
چې تاسې خپل شهوت پوره کولو دپاره نارینهو ته راځي، هلکانو ته راځي او خپلې زنانې مې پرېښې وي، یقینا تاسې ډېر زیات د حد څخه اوښتونکي خلک یاست، تجاوز کوونکي خلک یاست. حضرت مولانا روم فرمایي چې دغه آیات پر دې دلالت کوي چې لواطت در ټولو بد عملونو څخه بد عمل دی. یعنی د هلک سره بدکاري کول دا د ټولو عملونو څخه بد عمل دی، ځکه الله جل جلاله پر لوی لوی بد عملونو والا باندې د ډبرو د کاڼو باران نه دی کړی. زنا والا ولا د مور پلار نافرمانه خلک ولا غله خلک ولا بغیر حق وژونکي خلک ولا په تناب تور کې کمی والا ولا داسې نور غټ غټ ګناهونو کې خلک اخته ولا د الله سره به شریکان جوړوله، لیکن الله پر هغو د ډبرو د کاڼو باران نه دی کړی. لیکن د لوط علیه السلام په قوم باندې الله د کاڼو او د ډبرو باران 3 قسمه عذابونه الله ورکړله. نو دا پر دې باندې دلالت کوي چې لواطت څومره بد عمل دی او څومره غټه ګناه ده. عزتمنو، د قرآن مجید په ډېر آیاتونو کې د دغه ناوړ عمل بدوالی ښوول سوی دي او د سخت او درناک عذاب وعدې ورسره سوي دي. اوس تاسې راسئ چې په حدیث کې د دې څومره بدوالی راغلی دي. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله جل جلاله لعنت کړی دی پر هغه چا چې د قوم لوط عمل کوي، او الله جل جلاله لعنت کړی دی پر هغه چا چې د قوم لوط عمل وکړي. الله لعنت کړی دی پر هغه چا چې د قوم لوط عمل وکړي. په دې حدیث کې 3 ځای پرله پسې یوازې پر قوم لوط رنګ عمل کولو باندې لعنت سوی دی، چې په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې الله په خپله او د الله جل جلاله فرشته او ټوله مخلوقات 3 سره پر داسې سړي باندې لعنت وایي کم سړی چې د قوم لوط رنګ عمل کوي. په دې حدیث شریف کې دا په ډاګه څرګنده سوله چې کم سړی د هلک سره بدکاري کوي د الله جل جلاله لعنت دی پر دې سړي باندې. په بل حدیث کې پر یو ځای باندې پر هیڅ ګناهګار 3 ځله پرله پسې لعنت نه دی ذکر شوی، لکه څنګه چې هلک بازی والا باندې د هلک سره بدکاري والا باندې په د حدیث کې مذکوره شوی دي. او هغه ځوانان چې کم خلک خپل ژوند د لغرضونو په شوق او ذوق کې بایللی وي، باید چې په دې باندې خبر وي د دغه حدیث عبرت واخلي، په اخلاص سره خپل رب العالمین ته توبه وباسي چې 3 ځله په حدیث کې پر یو چا باندې لعنت راغلی وي چې د هغه دې طرف ته اشاره ده چې الله او د هغه فرشته او ټوله مخلوقات پر داسې سړي باندې لعنت وایي. یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: اخاف على امتي عمل قوم لوط. رواه ترمذی. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بېشکه چې زه ډېره بیره زما پر امت باندې لرم هغه د قوم لوط عمل دی، چې دې هسې نه چې د قوم لوط په عمل باندې اخته سي د هلکانو سره بدکاري شروع کړي. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې دا خبره کړې ده، لیکن تاسې اوس په خپله معاشره کې وګورئ چې دا پلیت عمل څومره زیات سوی دی او څومره خلک په دې کې اخته دي. لا صرف د نارینه سره نه، کم سړی چې د خپل کور والا سره د عمل کوي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه سړی ته یا هغه هلک یو ځوان ته الله د رحمت په نظر باندې نه ګوري چې خپلې مېرمنې سره د شا د خوا راتګ وکړي، یعنی لواطت ورسره وکړي. ګوره دا هم ملعونه دي چې کم سړی د خپل کور والا سره د لواطت وکړي، یعنی د شا د خوا د عمل ورسره وکړي. عزتمنو، یقینا چې نن سبا دغه ځوانانو ته وکتله سي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا روایت په یاد راسي چې هغه فرمایي: لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحل هذه الأمة أدبار الرجال كما استحلوا أدبار النساء فتصيب طوائف من هذه الأمة حجارة من ربك. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا ورځې او شپې به در هغه پورې تیرې نسی در څو
له دغه امته یوه ډله د خلکو شاګانې ځانونو ته روان نه کړي، لکه څرنګه چې د خپلو او نورو پردیو ښځو شاګانې ځانونو ته روا کړي وي. یعنې داسې وخت به راسي چې د دغه امت یو طبقه به د الکوانو سره لواطت کول حلال وګڼي، بدکاري کول حلال وګڼي. د ښځو سره خو حلاله ګڼلې ده، خو د نارینهو سره د الکوانو سره به هم په داسې طریقه سره بدکاري شروع سي چې دوی به حلال ګڼي. بیا نبي علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ فتصيب طوائف من هذه الامه حجاره من ربك. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بیا به د دې امت پر دغه ډله باندې د ډبرو بارانونه ستا د رب د طرفه څه وورول سي. د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی چې علامه ابن جوزی رحمه الله را نقل کړی دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې کله یو الک د یو بل الک سره یا یو ځوان دی الک سره لواطت او بدکاری کوي، نو د الله جل جلاله عرش په ښورېدو سي، په لړزېدو سي. نو فرشتې و الله ته فرمایي چې ای زموږ ربه، ولې ومځکې ته امر نه کوې چې دا دوه کسان په مځکه دننه سي؟ ولې اسمان ته امر نه کوې چې پر دې باندې ډبرې راووروي؟ د الله جل جلاله عرش په هغه وخت کې په ښورېدو سي چې کله بندگان یو بدترینه ګناه باندې اخته سي. نو تاسې سوچ وکړئ چې در لواطت به بله بدترینه رزیل عمل کم څه وي. نو ظاهره خبره ده چې داسې پلیت عمل د وجې څه به عرش په ښورېدو وي. الله حلیم ذات دی، بردباره ذات دی، لیکن د الله قهر چې په جوش کې راسي نو بیا پر داسې کسانو داسې عذابونه مسلطه کی چې دی سوچ هم نسی کولی. یو بل حدیث کې چې حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ را نقل کړی دی، هغه فرمایي چې کله داسې وخت راسي چې لواطت کول عام سي، زیات سي، نو الله جل جلاله خپل لاس د نصرت او د رحمت له مخلوقه سپورته کی، بیا پروا نه کوي په کومه شله یعنی په کومه پیښه کې چې هلاک سي هم هلته هلاک سي او پکښې برباد سي. الله جل جلاله هیڅ پروا نه کوي. تاسې نن ګورئ چې مسلمانان څنګه په پیښو کې هلاکیږي، په کومو شلو کې هلاکیږي، په څنګه رنګ طریقو باندې هلاکیږي، ځکه په دې کې دغه فتنې عامې سوي دي، دغه مصیبتونه پکې عام سوي دي. یو بل روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې څلور هغه څوک دي چې کله سهار راکشني هم د الله په غضب کې وي، د الله په قهر کې وي، او کله چې ماښام بیدیږي هم د الله جل جلاله په خوابدیا او نارستیا کې وي. دوی چې ما ورته وویله چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم دا څلور کم څوک دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایله چې یو هغه نارینه چې د ښځو سره ځان مشابهه کوي، یعنی د ښځو رنګ ځان جوړي، د هغو رنګ لباس، د هغو رنګ میک اپ، د هغو رنګ سرخي، د هغو رنګ کت و چال، د هغو رنګ زر و سونا استعمالوي، یعنی د ښځو رنګ ځان جوړوي. او هغه ښځې چې هغه د نارینهو رنګ ځان جوړوي، د نارینه رنګ لباس یې اغوستی وي، د هغه رنګ ویښتان جوړوي. دریم هغه څوک چې هغه د یو حیوان سره خپل خواهشات پر کوي، بدکاري ورسره کوي. څلورم هغه څوک چې هغه لواطت کوي، د الکوانو سره بدکاري کوي. یعنی دا هغه څوک دي چې سهار هم د الله په غضب او په قهر کې وي، او ماښام هم د الله په غضب او په قهر کې وي، د الله په نارستیا کې خپل ژوند تېروي. پکار دا ده چې د دغه قیمتي روایت څخه پند او عبرت واخلي او د دغه منحوسه څلورو کسانو خویونو څخه خپل ځانونه وژغوري، خپل ځانونه جن وساتي. یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کم قوم کې فحشي زیاته سي، بدکاریان زیات سي، الله پر هغه قوم باندې مرګ مسلطه کوي، بیا به مرګونه ورته راځي. تاسې نن وګورئ مرګ څومره عام دی، څومره په اسانه طریقه سره خلک مړه کېږي، په معمولي کارونه، په معمولي عملونه باندې خلک مړه کېږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کم چا د لواطت سره، چې کم چا په لواطت باندې همیشه توب کړی وي، نو دا سړی به در هغه وخته پورې مړ نسي چې دی خلک و خپل ځان ته د لواطت دپاره راونه غواړي. یعنی دا مشاهده سوې ده، سپین ږیري خلک وي، په ژوره خلک وي،
لیکن دی خلکو ته پیسې ورکوي او دغه لواطت او بدکاري در سره کوي، په خپله خلک پر ځان باندې خېژوي او دغه عمل در سره کوي، ځکه دا یو مرض په دې کې بیا پیدا سي. په کار دا ده چې د دې څه توبه وایستله سي. په یو اثر کې راغلی دي چې سلیمان علیه السلام یو ځل شیطان ته وویله چې ای لعینه هغه کوم عمل دی چې و تا ته ډېر زیات خوښ دی او الله جل جلاله ته ډېر ناخوښه دی. نو ابلیس لعین ورته وویله چې در لواطت یعنی د هلک سره در بدکاري ما ته بل خوښ او محبوب عمل نسته او نه الله جل جلاله ته داسې ناخوښ او مبغوض عمل سته چې څوک لواطت کوي، داسې رنګ ناخوښ عمل بل و الله ته نسته. نو سلیمان علیه السلام ابلیس ته وویله چې ابلیسه دا ولې تا ته دومره خوښ دی؟ ابلیس لعین ورته وویله دا ځکه ما ته دومره خوښ دی چې کله څوک یو پلا په دې عادت سي بیا صبر یو ګړی هم نه ځینې کېږي او الله جل جلاله ته پر دې باندې ډېره سخته غضب راځي، ډېره نارستیا راځي. نو ځکه ما ته دومره خوښ دی چې کم چاته الله یو ځلې ډېر په غضب او په قهر سي بیا هغه د توبې څخه هم محرومه سي، نو ځکه دغه عمل ما ته ډېر خوښ دی. نو عزتمنو دا خو د قرآن څخه ثابته ده چې شیطان زموږ ډېر لوی او غټ دشمن دی. الله فرمای ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا، چې ستاسو سره دشمن دی په دشمني ونسي. نو په کار دا ده چې مسلمان د داسې ناوړ عمل څخه خپل ځان وګرځوي او خپل ځان ځینې وژغوري. ان شاء الله تعالی نورې برخې به هم وي، تاسې په خپله هم اورئ او د نورو مسلمانانو پرې هم ورسوئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قطع الحياة بعزة وأمان. قدر منوردونکو تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته واژباست. بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثير